جناب اسماعیل شاهد صاحب نن ملاقات راغلی دی چې د ناز شریف زه ته چې دا کومې خبرې وکړي چې که نه الله ګواه دی زه خو یو اکټر سړی یم زه دومره نه پوهېږم په دې خبرو باندې انشاءالله سبحان الله یار ډیر زیات خوشحاله شوم چې د اسماعیل شاهد دا کم ویډیو چې دا هغه مې وکته تاسو سره خو ما تیر شوي یو څو ویډیو هم شیر کړی وي په کم کې چې ما تاسو ته ښودلي وو چې اسماعیل شاهد کم عمرې له تللی و هلته کم جړه فریاد کړی و او د الله تعالی نه معافي غوښته ویله چې یا الله ما دا څه کړي دي په دې باندې زه خفه یم او یا الله ته ما نور معاف کړي زما نه به داسې څه غلطي هغه بیا ونه شي نن چې کم دی هغه په جومات کې کم دا کم مولانا احسان صاحب چې دی هغه تاسو ټول به ډېر زیات ښه پېژنئ هغه کم تقریر چې کوو په هغې کې کم اسماعیل شاهد چې دی هغه راپاڅو او هغې ته چې کم دی د خبرو موقع ورکړه اسماعیل شاهد چې کم دی یو په جړه انداز کې کمې خپلې خبرې چې دي هغه یې پیش کړې او دا یې ویل چې آیا سکون چې دی هغه صرف او صرف په دین اسلام کې دی وایي که سکون په بل څه کې میلاوېدی نو ما ته به په فلمونو ډرامو کې سکون میلاو شوی وی ځکه چې ما خلک خندول د خلکو په مخونو خندا راوسته خو په خپله زما زړه وی داسې ډک و چې هغه حال زه تاسو ته بیانولی نه شم نو نن چې کومه ویډیو هغه ما غوښته چې د خپل کتونکو سره هغه هم شریک کړم چې اسماعیل شاهد پخوا نه چې کم حالات او کم څه کول هغه هر څه د پرېښې مونږ ورته وایو چې د نش برابر دي اوس هغه هر څه یې پرېښي دي او کم دین اسلام طرف ته چې کم د توجه سیوا کړې ده او امید ظاهرېږي چې په تبلیغ کې هم د تلو والا دی دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بله ویډیو کې ملاوو الله حافظ